هغه ټکسي چې لوستونکو ته رڼایي وربخي. ټکسي کتاب هغه ګاډی دی چې په ګرځنده ډول کتابونه پلوري. 53 کلن ناصر کاکا هر سهار د دارالمان پر سړک دغه ټکسي کتاب نومي ګاډی دروي او لوستونکو ته د هغوی په خوښه کتابونه راوړي. وایي په ګاډي کې د کتابونو خرڅولو موخه یې د مطالعې دودول دي. یگانه هدفم در این کار ترویج فرهنگ مطالعه در بین جوان است که فرهنگ مطالعه از وطن ما بیخی دور شده. میخواهیم که می فرهنگ مطالعه در افغانستان ترویج بسازیم. کاکا ناصر له یوه کال را په دې خوا د ټکسي کتاب ګټې ته ناست دی. د ټکسي کتاب یوه ځانګړنه همدا ده چې لوستونکو ته د مطالعې لپاره په امانت ډول کتاب هم ورکوي. کاکا ناصر وایي چې پر دې ټکسي کتاب یې 3 لکه افغانۍ پانګونه کړې ده. برای کسایی که دسترسی به کتاب ندارن و نمیتونن به دکان مراجعه کنن و کتاب بگیرن، ما در هر سایه که هموطنان خواسته باشه برشان کتاب میبرم. 88 کلن سعید عبدالسلام 40 کاله ښوونکی پاتې شوی. وایي په هیواد کې د مطالعې دود پیکه دی. امروز جوانای ما هیچ علاقمند نیستن به کتاب. هر چی هست فقط با تلفن و نمیفهم بعضی مسائل یعنی در فضای غیر مجازی که علاقمند اونا هستن. در کشور ما و شما تقریبا همین فرهنگ مطالعه از بین رفته و این چیزی که برای همگی معلوم است، چون جوانان مصروف شبکه‌های اجتماعی و مصروف فیسبوک و همین چیزهای دیگه هستن. ټکسي کتاب ډیری لوستونکو او زده کړیالانو ته په زړه پورې دی. لوستونکي وایي دوی ته دا تر ټولو آسانه او ښه ده چې پر روانه لاره کتاب پیري. همراه از این کاکا دیدم که کتاب میفروشه. باز واقعا از این کتابای از این گرچه از تمام کتابایش خوشم آمد، اما این کتابه که ما خوش کردیم گرفتیم. پرتون بعدم طرف اتاق میرفتم، یک جلد کتاب گرفتم. کلانترین هم نفش برای من میرسه هم برای صاحب میرسه که چون زمینه کتابخوانی یا فرهنگ کتابخوانی را مساعد میسازد. په افغانستان کې لیکوالان تر خپلې وسې په هره برخه کې کتابونه لیکلي او لا یې لیکي. دلته د کتابونو کمی نشته، خو پر حکومت نیوکې دا دي چې د مطالعې دودولو لپاره کوم عامه پوهاوی نه دی کړی.